درنو لیدونکو السلام علیکم. طالبانو په هرات کې په سړي تښتونو څلور تورن کسان اعدام کړي دي. طالبانو د هرات په مرکزي څلور لارې کې د هغو څلورو کسانو مړي راځوړند کړي چې په سړي تښتونه تورن و. افغان رسنیو په هرات کې د طالبانو ځایي چارواکو له قوله ویلي چې دغه کسان لومړی له طالبانو سره نښته کې وژل شوي او له هغه وروسته یې طالبانو مړي په عام محضر کې ځوړند کړي دي. د هرات مرستیال والی مولوي شیر احمد عمار رسنیو ته ویلي وژل شوي کسان سړي تښتونکي وو چې له طالبانو سره په جګړه کې نن وژل شوي دي. ښاغلی عمار وایي نښته کې یو طالب سرتیری هم ټپي شوی دی. د نوموړي په وینا موږ د نورو سړي تښتونکو د خبرداري لپاره د دوی مړي د هرات په څلورو لارو کې ځوړند کړل. عیني شاهدان وایي دغه مړي په مستوفیت څلور لارې ګلان، ملک دروازه او عراق دروازه سیمو کې ځوړند کړل شوي وو. د افغانستان یو شخصي تلویزیون تلو نیوز په خپل راپور کې د ځایي طالب چارواکو له قوله ویلي چې دې کسانو یو سوداګر او د هغه زوی تښتولی و او د هغو له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کوله. د طالبانو له لوري د بې محکمې وژنو په هکله په خواله رسنیو کې غبرګونونه څرګند شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د زندانونو چارو مشر ملا نورالدین ترابي له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي چې د اعدام او بدن غړو پرې کولو په څیر سختې سزاګانې د امنیت لپاره اړینې دي. نوموړی زیاتوي د طالبانو کابینه په عام محضر کې د دغه ډول سزاګانو عملي کولو په هکله بحثونه کوي او یوه پالیسي به چمتو کړي. بل لور د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نیډ پرایس د طالبانو له لوري د سختو سزاګانو بیا پیلولو په هکله د راپورونو له خپرېدو وروسته د طالبانو د څرګندونې په سختو ټکو غندلې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.